څلرویشتم لامل په ځمکه کې وګرځئ. له زړه نه د غمونو د ورکېدو یوه لاره دا هم ده چې یو انسان پر ځمکه سفر وکړي، بېلابېلو سیمو ته لاړ سي او د کتاب مطالعه وکړي. په دې کې د الله تعالی د قدرت او ځواک نښې نښانې وګوري او له دې لارې د ځان لپاره د خوښۍ لاملونه ولټوي. دلته ډېر په زړه پورې باغونه سته چې د الله تعالی د توحید وږي پکې څرېدلی سي. دوی پکې ځان خړوبوي او د الله تعالی پر ذات او صفتونو خپل باور ته وده ورکوي او په همدې سره خپلو غمونو او کړاوونو ته د پای ټکی ږدي. نو زما مسلمان وروره، کله ناکله د الله تعالی د توحید په باغونو کې د څرېدو لپاره له خپل کوره ووځه. خپل چاپېریال ته فکر وکړه او په خپل زړه کې د توحید د عقیدې د روزنې لپاره کله لوړو او کله ژورو ته لاړ سه. د الله تعالی پر قدرت ولاړو غرونو ته سوچ کوه. د چینو له یخو اوبو څخه خپله برخه اخله. د ډول ډول ګلونو له بویو څخه خوند اخله او هر کله چې د الله تعالی د قدرت نښې وګورې بیا به خپل روح او ځان آزاد وویني. د الله تعالی نعمتونه به دې په یاد سي. له دې سره سره پر ژبه او زړه کې د الله تعالی ذکر هم کوئ. نو په دې سره په یقیني توګه کیدای سي ستا ټول غمونه ورک سي او زړه دې له خوښیو ډک سي. په یوه تنګه کوټه کې کېناستل او له کارونو ځان وزګار کول د ځان وژنې لپاره لار هوارول دي. ستا کوټه ټوله نړۍ نه ده او نه ته په خپل ځان کې ټول ولسي. نو ولې خپل ځان د بلا په خوله کې اچوي؟ د غمونو او کړاوونو لار ځان ته هواروي؟ نه نه، داسې نه ده پکار، بلکې دې اواز ته د زړه له کومې ځواب ورکړه. انفروا خفافا وثقالا. راځه چې چیرته په تازه هوا، آزاده فضا، د ویالو پر غاړه د ښکلو باغونو او د مرغانو د زړه راښکونکي اوازونو په منځ کې د قرآن کریم تلاوت وکړو، د الله تعالی ذکر وکړو، هلته په آرامه فضا کې لمنځونه وکړو، په یخه هوا او یخو اوبو کې روزه په خوله وګرځو او د نبي علیه السلام د دې وینا مطابق د الله تعالی په لار کې ورک سوی فرض راژوندی کړو چې فرمایي: زما د امت سیاحت د الله تعالی په لار کې جهاد کول دي. په آزاده فضا کې ګرځېدل یو لوی غنیمت او د الله تعالی ستر نعمت دی. ډېر رواني ناروغانو ته ډاکټران پر همدې کار په پوره ټینګار مشوره ورکوي او الله تعالی هم په ځمکه، اسمانونو او په مخلوقاتو کې پر سوچ او فکر کولو امر کړی دی. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. او د اسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې غور او فکر کوي. هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زموږ ربه دا ټول شیان تا بابیزه او بې مقصده نه دي هست کړي. ته له دې نه پاکې چې عبث کار وکړي. نو ای ربه موږ د دوزخ له عذابه وژغوره. مسلمانان د اسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې فکر کوي او بیا وایي چې ای الله دا هر څه تا بې ګټې نه دي پیدا کړي. نو ای ربه موږ د اور له عذاب څخه خوندي کړه.